افغانستان بیا اول شو خصوص کې لومړی مقام وګاټو څنګه اول شو ویډیو را سره تر پای پورې وګورئ په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغاني زعفرانو بیا د نړۍ لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان زعفران د اتم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو غوره او با کیفیته زعفران وپیژندل شول. د افغانستان د زعفران کارونکو اتحادیې رئیس بشیر احمد رشیدي وایي چې د افغانستان زعفران په بلجیم کې د ذایقې د انسټیټیوټ تر ارزونې وروسته د کیفیت له پلوه د ټولې نړۍ په کچه لومړی درجه اعلان شول. د رشیدي په خبره تر دا مهاله د افغانستان د زعفرانو د کیفیت د ښه والي لپاره ډیر زیات فعالیتونه شوي دي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې 430 ټنه زعفران تولیدیږي چې 8.15 ټنه یې پکې د افغانستان تولیدات دي. دا مهال د افغانستان 1 کیلوګرام زعفران په کورنیو بازارونو کې 90,000 افغانۍ او له هېواده بهر په $1,400 پلورل کیږي او دغه بویت په افغانستان کې ورو ورو د کوکنارو د بدیل ځای نیسي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښ شوي وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.